بسم الله الرحمن الرحیم راځو انزور ته او فوټو البم کې پرې هدي باندې کار کوو دا اپشن نه وای هم دب کې فوټو البم چې کومه د دې لپاره استعمالي موږ تاسو مخکې دا البمونه په کتابچو یې دغه اجازه کس کې خودو ځای به لاره پلاستیک مون پاسنه وکي کنه نو دا اوس کمپیوټرایز په پاور پوینټ کې به سره کم ځان ته برابر دی دې لپاره به تلار شي فوټو البم باندې به کلیک کې نیو فوټو البم یې چوز دي عکسونه راواخله د باندې به کلیک کې چیرته چې عکسونه دي تاسو را هغه ته به ځان ورسه او عکسونه به یو کې راواخلي دته چې لګ ډیر راواخله تصور وکړئ ډیر انتخاب یې کنه یو دوا کنټرول چې کلیکونه سي کلیک کې په بیا نو بس انزرت نو ډیر راوخسته ویني خو کنه ټول ووس په دې کې چې کوم د کوم یو ته انتخاب کړی دی مثال شپږم نمبر څنګه دا دلته انتخاب کې دا اپشن کار شروع کی زه بل انتخاب کوم فرض کړه دا ورته چې په 1 نمبر نش پګم ته ایسا پنځم ته ایسا پورته ایسا کته ایسا یا دا کس ریمو کلر کا روٹیٹ تاوے کا رنائی میں کنٹراسٹ دیتا ہے کنٹراسٹ پہ زیاد کا یا کنٹراسٹ پہ کم کا رنائی پہ زیاد کا رنا سے دیر زیاد اور رنائی پہ کم کا دغار کم ہاری واقع بانی دلته کوم کو تاسو چې ته وګورو او تم چې نو ټیکس باکس به دې کې موږ تاسو لیکل نشو کولای ځکه عکسونه دي او تم چې ټیکس باکس وایو چې کله ته دا کریټ باندې کلیک کړې دغه وروسته به ته د ټیکس باکس کې لیکل کولای شي به کې ریموو کړئ ډیلیټ کړئ انتخاب به کې ریموو آل پکچرز بلیک اینڈ وایټ ټول ساده کا عکسونه فکر هم درته ये बेहतर रंगा फिट टू स्लाइड दस क्रिएट बानी क्लिक कम दखत ऑप्शन बानी कार को फोटो एल्बम वो से F5 बटन हुआ तो तख पल अक्सर दलते गोरे चक्कर बानी इतने सर्ट कांडा होता जैक सर होता अक्सर दलते आखिस्ती हो दलते के फोटो एल्बम जोड़ता ګوره نور دا لیکل وکړل نشته صرف هغه عکسونه دي چې ما پکې راخستي بیا راځم دلته به خیال نوم کولای شي چې ورکې د غاول ته ته لیکه سټو کانډو چکر فلانه 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 راځو دې کې تغیرات کوو انزر ته بیا لار شي دې باندې به کلیک کې ایډیټ فوټو البم نوې کبل جوړه نیو او کله کې تغیرات کې ایډیټ باندې چې کله کلیک زه ته مې چې فټ ټو سلاید نه ون پکچر یو کس چې په مینس کې ښکاري اپډیټ کا نو دا اوس مثلا مخکې بیخي څومره چې سایز و تقریبا هغه سایز کې اوس یې مینس ته لاړ بیا ورته وایم چې نه داسې کار وکړه تر څو چې یو ته ځم دلته اپشن بل هم کار شروع کړه کیپشنز بلو آل پکچرز ته چې په کوم نوم باندې سیر دي هغه نومونه دې کوزو سره ښکاري لکه دلته ته راشه دا 2 بجو ټولګی دلته مې دا نوم ورکړی دې دغه نوم ده دې بیا بل څه نوم ده دې بیا بل څه نوم ده دې بیا بل څه دا نوم دغه ځای کې سره ښکاري کولی شي ته چینج هم کړي یا کولی شي چې له دې ځایه بېرته نور تغیرات موږ تاسو کې کولی شو 1 پکچر نو 2 پکچرز دي دغه رقم به ښکاري یا 4 پکچرز 1 پکچر د ټایټل پاس د لیکلو ته اجازه درکړي چې پاس لیکل بیا پکې وکړي زه ته چې نه د بیا ایډیټ فوټو البم ته لاړ شه په دې کې ځینې نور هم دي 2 pictures with title او 4 pictures with title زه ته چې فټ ټو سلاید نه 1 picture دی وي د دې مستطیل په شکل ښکاري زه ته چې راوندډ ریکټینګل دا زیدي دا رقم ګول یا اپډیټ کا اکثر د فکر راځي په اتومات ډول د ټولو ګول مرټول شولې بیا راځو بل چې د دې کې पिक्चर दलते राजू राउंड रेक्टेंगल ने वरुस्ता सिंपल फ्रेम वाइट यो स्पिन फ्रेम भी वलरी हर ये वाकस
ورته پام هم ده که نه اجنو کې نه معلومیږي دغه ته یې ورکړی دغه رقم نورې اپشن یې هم دي کې چې هر یې باندې تاسې کلیک کوئ هغه ورته انتخابېږي خو زه ورته وایم چې داسې کار وکړه دې باندې یو تیم اپلای کړه مخکې به تور رنګ و که نه اوس دا رنګونه څنګه شوله سپین شول بل یې باندې که کلیک کې بیا نو بل یې درته هغه کېږي دا په لګېږي ارګینیک ګورې دا څه رقم ده ښه دا بیا په دې ډول ده شاته فکر ده او ځینې نور هم شته پکې چې تاسې هغه باندې کلیک کوئ دا بدلېږي نو دا د موږ او تاسې فوټو البم د دې نه وروسته دا ایکشن بټن چې کوم و دغه تاسو ته چې بټن جوړو بټن له دې ځای نه راواخله بیا ګډوډ شه نو دغه بټن که تاسې فکر وما چې پرون یا بله ورځ کار په کار یوه ستونزه وه که چا ورته فکر شوی وي په دې کې هم فرض کړه ورته وویل چې نوي سلاید ته ځه او په دې کې اواز چې کوم ده د چکچکو سره کوه اوکې که څنګه مو چې فایف بټن ووایي صحیح ده چې دې خو کار کاوه بدلیم که خو که بیا مې دا بټن بدلاو یا مې دا وظیفه دې بدلول غوښتل دا مې ډیلیټ کړه بل به مې جوړ کړه که یو چې نه زه ډایرکټ د دغه وظیفه بدلومه بټن دې همدغه یې لاړ به شي انزرټ ته دغه باندې به کلیک کړي انزرټ ته چې لاړې اکشن هماغه اپشن یې بیا راوړي زه ورته وایم چې نیکسټ سلایډ کار ته خو دې کوي خو دا غږ ورسره بدل کړه دا د لیزر کړه اوس یې 5 بټن ته ووایه دې باندې کلیک کړه د لیزر غاکس دغه رقم نور هم شته پکې چې تاسې کولی شئ بغیر له چینج کول نه بدل کړئ یا دلته زه لیکم کلیک هیر ټو اوپن فرض کړه DMC یا اطلاعنامه دا به انتخاب کې دسې دا به شي ایکشن ته دې ته اوس څه وظیفه ورکړې دې لیکلو ته نو ته به داسې کار وکړې زه ته وکړې چې زه هایپرلینک جوړوم یو ادر فایل ته کوم فایل ته جوړوم چې تاسو ډاکومېنټس ته په دې کې به چېرته ما سره یو فایل وي اډیو ویډیو چې هر یو شی وي زه د اپل په نوم چې کوم فایل ده دا هغه ته جوړ کړم اوکې اواز مواز ته چې نه لري اوکې کا F5 بټن ووایه ګوره لیکل څنګه شول رنګ یې بدل شي لینک په رقم شي په دې باندې څنګه ته کلیک کړې ډایرکټ هغه فایل راخلاصېږي بغیر له هغه بټن نه کار وخت بټن ورته راخلي نو دا چې وه د دې ښاغلي د اکشن بټن هغه رقم هغه ته هم بدلولی شي مثال که پاس نه څوک ماوس پر راوړي څه رقم کار دی کوي هغه په کلیک که بیا هغه لپاره هم تاسې کولی شئ چې سیټینګ وکړئ لیزر کار ورکړئ ورته همدغه ځای کې صرف غږ ورکړه او غږ چې کوم د دې ځای نه ورته چې ورکړه د بم څه کوي بم هستي په تنګ یو F5 بټن ووایه ډېر داسې ښه دلته خوند نه کوي ښه نور هم ډېر دي پکې هغه دې برېک دی هغه کې بیا خپله کار وکړئ راځو ټکس باکس راخیستلی شي مخکې مې درته ویل دی خپله جوړ کړه لیکل پکې وکړه ورسره په دې کې چې موږ ویلو چې نوي دي پکې ښه دا خو ټکس باکس انزرټ ته ځم ټکس با هیډر فوټر هیډر فوټر ته چې کله ته لاړ شې ډیټ اینډ ټایم وخت او تاریخ وایي چې ته کې ولیکم ولیکه هلته ګورئ دا سلاید ده دغه ځای کې ډیټ اینډ ټایم لیکي اپډیټ کېږي که نه اپډیټ موږ تاسو مخکې ویلي په خپله به چې کومه ورځ راخلاصي د هغې ورځ تاریخ دې په کوم سټایل کې غواړي زه ورته وایم چې دغه دي او دې ځای نه کولی شو جنترین بدله کړي بیا او که فکسډ انتخاب کې بیا به دا تاریخ چې نه بدلیږي سلاید نمبر غواړي که نه دلته ګورئ سلاید نمبر په یو سر کې ده او فوټر کې څه لیکل کول غواړي فوټر یې به رامنځ کړي دلته ورته ولیکئ چې الفلا انسټیټیوټ شاید شي د لیکل ډونټ شو انټایټل سلاید هغه سلاید باندې نه ښکاري ځکه چې ښکاري دی اپلای که کلیک کړي د کوم باندې چې کلیک کوي صرف دې باندې لګېږي اپلای ټو آل باندې که کلیک کړي ټولو باندې لګېږي ګورئ هغه لیکل دلته راغلی اول سلاید دویم سلاید دریم سلاید
بیا راځه ورته چې دغه هغه ته لاړ شه هیډر فوټر ته خو دا ځکه یو بل اپشن هم درکې نوټس اینډ هینډ آوټس ته غواړې دلته د سلایډ ښکاري د نوټس ایریا کې چې کوم لیکل کړي هغه ښکاري په دې کې بیا هیډر هم شته ډیټ اینډ ټایم دلته ښکاري ته چې دغه صحیح ده پیج نمبر به دلته ښکاري هیډر په دې ځای کې ده فوټر په دې ځای کې اپلای ټول باندې کلیک کړه دغه بیا په اپلای کی بیا راځو موږ تاسو ته کې بل اپشن لرو ډیټ اینډ ټایم دلته مستا که چیرته دې دلته کلیک کړی وي په متن کې دننه او لاړې ډیټ اینډ ټایم ته نو صرف وخت او تاریخ ته راغلی هغه دی ورډ پر رقم خو که چیرته دې دلته کلیک کړی وي په دې ځای کې دلته په دې سلایډ باندې دلته دې کلیک نو بیا درته هماغه هیډر فوټر راخلاصي دغه رقم سلایډ نمبر هم ده که دلته دې کلیک کړی سلایډ نمبر درته لیکي چې دویم سلایډ کې ولاړی که دلته دې کلیک کړی هیډر فوټر ته راخلاصي او که چې نه زه آبجیکټ استعمالوم آبجیکټ باندې کلیک کوم هغه دی ورډ پر رقم د ورډ پینټ کې کار وکړي غنه وا کسره واخلای د تر چیرته فایل دې سیو کړی او دغه هغه لیکل یا آبجیکټ په شکل راوړل تا سیمبلز هم هغه رقم درکه څنګه چې موږ تاسو ورډ کې ویلو هغه اپشن دی اوس اضافي شنه سب کې په ټول افیس کې په هم دې ډول دی ریاضي لیکل پرچې د کتاب هم دا رقم هغه سیمبلز دې کې بل کم دی هغه نور سیمبل په نوم باندې چې خپل یو اپشن درکې په نسبت دی ورډ دی کې ګور هغه ټو کریکټ او نور اپشن نه ستا او وینډینګز او نور سټپ کې چې کاری او د پکارو انسرټ کا هلته ګور هغه انسرټ کی خو کمیډیا ته موږ تاسو راشو که ژوند دی باندې بیا سبا کار کو میډیا کې موږ تاسو ویډیو راخستلی سو غږیز پیغام راخستای سو او سکرین ریکارډینګ هم کولای شو